دا په خوست ولایت کې د پاسپورت ریاست دی. دلته هر ورځ لسګونه کسان د پاسپورت اخیستلو لپاره راځي. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ورکړل شوي سهم مطابق ښه روان دي. دوی اوس مهال 3 طبقو کسانو ته د مرکز په هدایت د پاسپورتونو ویش پیل کړی چې ناروغان، ویزه لرونکي او دریم یې د نظام هغه کسان دي چې پاسپورت اخیستو ته اړتیا لري. آفلاین سهمیه خو موږ اول نه 10 کسان سهمیه لرو د عاجلو لپاره. په دې کې مریض وي او د برخالي ویزې والا کس وي او حکومتي کس وي چې مطلب حکومت کې وظیفه لري، پاسپورت ضرورت پیدا شي. د خلکو د پر د ورځې 10 کسانو اجازه شته، 10 کسان سهمیه لرو. دغه کسان د عاجلو پاسپورتونو اخیستو په موخه د خوست پاسپورت امریت کې خپل نوبت ته انتظار دي چې زیات شمیر ناروغان او ناروغ لرونکي دي. دوی رواني چارې ښه یادوي او پاسپورت اخیستل د نړۍ سره د تماس نښه بولي. پاسپورت داسې حیثیت ده د یو شخص د پوره لکه د یوې تذکرې اخیستل. یوه طرف نه د یوه ملک تابع ګرځي چې دا د دې ملک یو څوک ده، او دویم مهمه مسله دا ده چې ټول نړۍ کې تاګ ارتاګ دا په پاسپورت پاسپورت دی پوره ویزا وي چې کله دی پاسپورت نه وي ته څوک ویزا نه درې کوي. زما خو د زړه مریض و ورور مې و، دا چې راغلم ډېر څه نه څه یعنې په 2 ورځو کې زما کار ټول خلاص شو. کومې داسې معلومات یعنې چې دا کار ولې کوي یا د څه دپاره کوي خارج ته ځي، یعنې کومه ستړیا وې راته جوړې نه کړې. بالکل دغه خبره ده. زه عاجل پاسپورت ته ضرورت لرم کنه، مریض مې دی، دلته درملنه شي نه کنه. زه غواړم چې خارج ته لاړ شم یا پاکستان ته لاړ شم یا انډیا ته لاړ شم کنه. زړه مشکل لري، مریض مې دی، هغه د پاسپورت ته ډیر ضرورت لري، دلته درملنه کیږي نه. زه غواړم چې خارج ته لاړ شم. د مولوي نوروز په وینا چې پاسپورت اخیستل د هر افغان حق دی. نوموړی د پاسپورتونو ویش غیر سیاسي بولي او زیاتوي چې د هغو کسانو چارې ځنډیږي څوک چې جنایي قضیې ولري، یعنی قتل، غلا او په نورو ورته جرمونو تورن وي. او د پوښتنې ځواب موږ ویلی و چې موږ د هغې چا سره پاسپورت کې کور لرو چې جنایي دوسیه ولري. سیاسي کیس خو عمومي عفه شوي دو، سیاسي کیس اوس وخت کې نشته. چا سیاسي او کوم مشکل جوړ شي هغه مشکل حل دی، کوم مشکل نه وسره لرو. دي خلکو ته نورمال پاسپورتونه جوړیږي. په ورستي ځل په خوست کې د آنلاین او آفلاین پاسپورتونو ویش سهم نږدې 200 ته رسیده چې وروسته یاد سهم 100 ته، بیا 80 او اوس مهال 150 کسانو ته د ورځني پاسپورتونو اخیستو چارې بشپړې کیږي چې له دې ورهاخوا 10 کسان عاجل ناروغان دي چې د یو مکتوب په اساس یې د پاسپورتو د جوړېدو چارې مخته ځي. د مسؤلینو په خبره خوست کې د پاسپورتونو غوښتنه زیاته ده او دوی هیلهمندي ښایي چې په دغه ولایت کې به پاسپورتونو ویش لړۍ په راتلونکي کې په عادي توګه پیل شي.